زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي زمون ګر السلام علیکم جوړې په خیر یې خدای ژوند خدای خیر مولي ښه جوړې کینه سره د کاروبار سره دی والله خدای لري زراعتي ژوند زندگی سره دیریږي ها ګوره ما یې خیر څو روپۍ ورځ جوړوي والله خدای دا غده شال ډیر سلوي دی اوس می دار پای ګټل نه څو روپۍ دي د سلوي اوه سلوي روپۍ دي ګټل دي ماشاءالله دار پای می ګټل دي مړې چې خړل دي نه اوس تر څو ته څو چې وته لګ مړې چې وو بیا څو بیا د لیر څو وته لګ بټونه د غاب مرانکو مړې به مخې بیا د لیر څو مخ په جنې چې مخې روغله ما ویډیو مې سکړی و ارڅا خپل ما پخته کا خو ارڅا دې پرتا نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې ډېر السلام علیکم ورحمت الله مو ته خلک شعر او خروج د پرج شی او سیدو اته نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې ځان سره یو وړل نیم کړي ارمانونه زمون ګران وطن ته نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي زمون ګران وطن ته نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې ګلشن وطن مو خړ سپیر د زمون ګران وطن ته وای نیک مرغی کلا راوړې ګلشن وطن مو خړ سپیر د زمون ګران وطن ته وای نیک مرغی کلا راوړې هر ځای کې خېږي د بارود تور دودونه زمون ګران وطن ته وای نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي زمون ګران وطن ته وای نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې سترګو کې اوښکې مو شوې وینې زمون ګران وطن ته نیک مرغی کلا راوړې سترګو کې اوښکې مو شوې وینې زمون ګران وطن ته نیک مرغی کلا راوړې مونږی راتلو ته په سوال پورته دی لاسونه زمون ګران وطن ته نیک مرغی کلا راوړې نیک مرغی کلا راوړې زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي
وخت زمون ګران وطن ته وای نیکمرغي مړې د گزاره وشوله ډېره بیخي سره د پلاش د کاروبار سره دی والله خلک گزاره دا خو هغه هم نشته که نه نه دی مو سامان چا وړی دی چا یې وړه موږ هم نه پوهېږو چا وړی دا سامان دا به چا وړی دغه چا دروله دا ګاډۍ چا دروله ګاډي داسې کول د مو سامان نشته دا چا وړ دا ګاډي دا به چا وړی دا ګاډۍ ولا څوک شته هم نه دا د چا ده دا پاتې په ولا لای سره لکه ولا دا خو ټوله دا به څه کېږي ولا خو چې ډېره سره کړنو کړه دا که دا مځي وړه دی اوس دا ګاډۍ به چا وي دې ګاډۍ خو څوک شته هم نه دا به سره کېږي څومره ښکلې ګاډۍ جوړه کړې ده دومره زه موږ سم مړۍ ته لوډ نه وو دا ګاډۍ بیا داسې جوړه شوې ده ته مخه یې بند کړې ده مکمله مخه یې بند کړې ده مو سامان یې وړي دي نشته دا ښه دا به سره کېږي نو خفه یې اوس وخت خفه یم دا مو سامان دا وړي ځان زه څه وکړم نو په روح نه کې موږ خو موږ هم خفه کړلو دغه سامان چېرته وي دغه موږ خو ځکه خو یوه من ځکه ده خو مو ته خو یې دې نه هوا چې یو خو سیره وه او یو خو بود برور نه کې باد شو خو دا ځای په دار ته ښه و دا ځای په دار ته ښه و نوره خو منځکه خو یوه نه ده دغسې ټوله یو منځکه ده دا که شک نشته ته مچیتو هغه پلاش کې که نه پلاش داسې دکون ویل نه کوي نو خو چې شي کېږي به کومه دې پیسې زه خپله نشته پیسې به چې شي کېږي پیسې نشته بیخي والا خو پیسو مشکل دی غټ مشکل دی سر یې کوي داسې دکون خو کړلی شي خو پوهېږي دا دکان دا رقم دکان چې جوړېږي چې وي د دغې ټفرۍ والا سړی خو شته هم نه که روغلو چې ته داسې جزا ورکوي چې ودروي جزا ورکوي چې ودروي نه نو مو خو مخه یې بند کړه مو مخه یې بند کړه تو مخه یې بند کړله خو دې ټفرۍ والا سړی اوس نشته داسې کې جنجول دی جنجول داسې کې دی دیروالي زه په خپل سره مو سامان سره ته پوتې شول بیا مو سامانان نشته وړي دي لرې کړي دي کاش کې د دې ګاډۍ والا سړی پیدا شي سړی نشته سړی مهم دی دی تو خو نه وي دغه ګاډي رښتیا وایه یتوب یې وسره د ګاډي به تو وي نه دی خبر به نه یتوب وي دغه خبر نه هم مو سامان کړي دي دیروالي مبارک د چا دغه ګاډي مونږ توته جوړه کړې دو نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي زمونږ ارزو او ارمان وای سوله پاکه تاسو په شولو سه خدای مو مخه وچیږه کومه ویډیو چې تاسو را مونږ کړې وه مخکې مونږ هغه توره شپه د مونږ پسې دغه د کور کوم حالات چې مونږ لیدلی وو هغې مونږ په کروړ پورې نه خولو هغې مونږ ډېر ودردولو د مونږ ټول لیدونکي ودردول دې حالات مونږ مجبوره کړو چې دوی پر مونږ د کور زمینه مسیده کړو الحمدلله مونږ په دې باندې وتونېدو چې دلته د کور زمینه مسیده کړو تکلیف دی وبه خلک مونږ څه وز راولي د خپل کاروبار تر څنګ به نوره ته دغه د خپل کور نه هم مخته وړي څومره خوشحال یې اوس دومره ښه خوشحال یم چې وایې غواړي څومره یا خو اندازه یې شته یاره دومره ښه خوشحال یم لکه د مکمل تر ځای به زور شي مو ته چاړو کړی وي دومره ښه خوشحال ډېر ښه ډېر خوشحال موږ خپله هم ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې زما یو دردمن هېوادوال زما یو ځورېدلی هېوادوال په خپلو خپو باندې ودرېږي او هغې دپاره یو د کار زمینه مسیري زه خپله هم ډېر خوشحالېږم او د موږ هڅه هم همدغه وي چې ستاسې غونته خلک موږ په خپو ودرو تر څو خپل کاروبار په خپله وکړي درنو لیدونکو دغه زما هغه ورور دی څه موده وړاندې چې تاسې هغه ویډیو کته شاید هغه ویډیو تاسې اوس هم د موږ څنګ کې وګورئ چې موږ ډېر دردولي وو د دوی د کور حالات چې موږ لیدلی وو د دوی ژوند چې موږ د شپې ورغلي وو ډېرې دردولي وو له هغې وروسته موږ ټول ټیم دغه فیصله وکړه چې د دې لپاره یو د کار دایمي زمینه مسیده کړو الحمدلله نن د خوشحالۍ ځای دی چې دې ته موږ د کار زمینه مسیده کړله او نور به دی خپل کار کوي او
او د کورنۍ هغه ټیټ اقتصاد هغه به انشاءالله ښه کېږي. دوی به خپل فامیل لپاره حلال رزق پیدا کوي. ډېره مننه کوو. ریټونه موږ ټولو ته لیکلي دي. زه لیدونکي به ووایي چې دغه ریټو باندې نه پوهېږي، خو دې دپاره موږ ټول روښانه باندې لیکل کړي دي. ټول لیدلی شي دلته ټولو باندې لیکل په سبق انشاءالله پوهېږي. خاط نه خو دومره لږ هو نو دا یې ټولو حسابو باندې پوهېږي انشاءالله. دلته موږ ټول لیکلي دي، هر څه باندې ریټ موږ نوشته کړی. انشاءالله خپل کاروبار به ډېر ښه په مخ بوځي. چا چې موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی له ټولو نه ځانګړې مننه. غوښتل چې موږ نومونه وانخلئ، موږ هم نه غواړو چې تاسې نومونه واخلو. خوشحاله یو چې نن د ترڅو په بازار کې او د الشیر او ترڅو ولسوالۍ سیمه او د ترڅو په بازار کې یو د موږ یو هیوادوال ته د کار زمینه مساعده شوه. واقعا د خوشحالۍ احساس کوو. دغه خپرونه نور دغه ورور سره همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې داسې خپرونې چې بیا تاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغې تر نه اجازه غواړو. خدای په امان. اجازه ده موږ ته ارزو او ارمان وای سولا باکلا رازی سولا باکلا رازی زمون گران وطن تا وای نیک مرغی کلا راوڑی نیک مرغی کلا راوڑی